ټولو راغلو ملګرو ته سلام وړاندې کوم. زه سیده د جرنالیزم په بخش کې سیده د ایډیټر په حیث تقریبا د 10-12 کارونه کار کوم او ما دا یو نیمګړتیا محسوس کړې ده په پښتو ژبه کې. زموږ د پښتو ژبې د 10 کال چې زه متنونه ایډیټ کوم یا ګرافیکونه جوړوم، نو هغه متنونه سیده ډېر زیات داسې افسانوي وي یا خیالي وي. نو ډېر وخت نه چې زما دې موضوع ته چې پام دا یو داسې زړه کې مې یو دغه وي چې یار کومه ورځ به چې څنګه کولی شو موږ د پښتو ژبه کې چې نوښت راولو. ځکه ژبه چې ده دا د فقط اوس ژبه چې ده فقط داسې د ویلو د بل خپل نورو ملګرو سره نورو انسانانو سره د خپل احساساتو او د هغو نظر او د فکر سره شریکولو یو وسیله نه ده. اوس سیده ژبه یو فیته ده، یو هنداره ده د هغه د قوم د ټولنیز پرمختګ د قوم د ټولنیز ژوند سیده یو هنداره ده. ته یو که غواړې د یو قوم ټولنیز پرمختګ سیده معلوم کړي چې د قوم سره څونه ټولنیز فرهنګتیا لري، څونه کلتور سیده وده کړې ده، د هغې ژبه باید وکتل شي. د دې ژبه د قوم ژبه سیده څونه پرمختللې ده. عیسی علیه السلام د مرګ نه 260 کاله وروسته د روم به ورته ویلې، روم سیده په فارس باندې په دې خاطر باندې سیده حمله وکړه چې هغوی ته سرو زرو ضرورت و، سره زر ورسره کم شوي، یعنې سره زر په هغه وخت کې د مال او د دولت سیده یو لویه سرچینه وه. نو هغوی سیده د فارس هغوی ته سیده داسې یو کمزوره هېواد غوندې ښکارېده چې څه ورسره نشته. نو هغوی سیده جنرال ویلارین د هغې نوم هغه راسي په فارس باندې سیده حمله وکړي. نو کله دوی حمله وکړي دوی ته سیده تقریبا دوی 40,000 پوځیان یې له روم نه سره جنرال ویلارین ځان سره راویستي او د فارس لخوا نه سي کم جنرالي د هغه صرف 3,000 پوځیان، 2,000 اسپې او د غشي به یې ورته ویل، پخوا زمانه کې به دا غشي به نو دا سره په اسپو باندې را روان او دا د روم پوځیان سره داسې پوره دغه ډال به ورسره و، توره ډال سره فقط توره ډال به ورسره و، دا پر مځکه باندې داسې روان چې کله له اسپې را رواني نو دوی وایي دا خو بس اسپې دي، نو نه ورسره کوم چې شایسته نه کوم ډال ورسره استه نه کوم هغه سته راځي داسې به ورسره څو پورې به دوی سره له موږ نه تښتي. اخر به د اسپې ستړي سي وبدرېږي دوی، نو موږ به ورسره بیا جنګ وکړو. نو چې کله دا د فارس پوځیان لږ خواته ورسي نو بېرته داسې ټرن وکړي او داسې بېرته له دوی نه سره په شا باندې سره داسې مخکې لاړ شي، دوی پسې شاته ور روان دي. په تاریخ کې په لومړي وار سیده د کوم فارس پوځیان چې کوم داسې د اسپې روان او شاته دې خوا مخکې او هغه شی وولي. دا د کوم روم پوځیان سره روان دوی سره دوی ورته آیرن وال به ورته ویلې، داسې شیلډ به ورته ویلې چې کله به غشي به را روان دوی ته به له مخکې نه پته لګي داسې غشي څوک هغه کوي نو دوی به ورته له مخکې نه داسې یو دیوال جوړ کړه، ډال دیوال به جوړ کړه، غشي پسې راتله ډال له پاسه به لګېدل. نو دوی خو څنګه چونګې دوی خو بس داسې په لاره ور روان دوی هېڅ دې ته جوړ نه سي. هغه د فارس پوځیان سره دا په تاریخ په لومړي وار داسې یو چل وکړي دوی په روانې اسپې باندې سره غشی وولي او له شاته داسې مخکې غشي څه ولي نو هغه غشي سره راسي ټول د روم په پوځیانو باندې ولګي، داسې 300-400 پوځیان سره د هغوی زخمیان سي سمړه سي. دوی ته دا احساس وسي ولا دا خلک اوسې دا له موږ نه داسې اسانه نه ده، دوی سره باید لږ په اسانتیا باندې په تعامل سره کار وسي. دوی سره ورو پسې بیا ور رواني نو دا د فارس چې کوم یا سپي د فارس پوځیان دا یو غر خواته ودرېږي، غر رامنځته راسي. دوی وایي زه اوس خو غر راغی اسپه خو به غر نسي ختی، نو مجبوره سي دا دوی اوس دغلته ودرېږي. دوی چې کله د غر خواته نږدې شي دا د فارس پوځیان سره په دې غر باندې ور وخېږي، دوی پسې د روم پوځیان پسې په دې غر پسې ورو ورخېږي. نو سم داسې ده لا اخوانه زر اسپې نورې چې هغه بالکل ټولې اوسپنیزې زیرې چې ده هغه اسپې سره ټوله اوسپنیزه زره ورته لګولې وه، یعنې هغه د هغه وخت ټانک و یو هېڅ څه ورسره نه کېدل. دا هغوی د زر اسپې چې ده دا د روم پوځیان لاندې په غر باندې ور روان هغوی بره غر نه له پاسه داسې راکته سو، هغه دونه په تیز رفتارۍ باندې راغلسي بس په دې اډوکو په دغې ورته ور وختل د روم پوځیانو صرف په هغه یو ثانیه کې 15,000 پوځیان صرف په غر په دې راختو باندې د هغه روم پوځیان باندې سره هغه مړه سو. اوس کله دا حالت هغوی دا د روم دا د فارس کم دا نور زر اسپې سي کم سي 2,000 اسپې سي دا حالت وي نو بس هغوی ورته بیا له هغه نه راکته سي او تور راواخلي. په هغه جنګ کې 40,000 پوځیان د فارس او 3,000 پوځیان د روم او صرف 3,000 پوځیان د فارس او تقریبا 10,000 پوځیان سره د هغوی مړه کړه، 10,000 پوځیان زخمي کړه، 10,000 ژوندي ونیول او 10,000 وتښتېدل. دا قصه سیده صرف د دې لغونه چې د پرمختګ چې کوم د هغوی د ژوندو دا کومه ټکنالوژي چې له دوی سره وه دا د اسپې زرې اسپې چې کومې زرې لګولې او د روانې اسپې باندې شاته هغوی غشی ویسته
دا د هغوی د ژبې پرمختګ و، ځکه د هغوی ژبه سیده پرمختګ کړی و. فارسي ژبې سره پرمختګ کړی و. هغې ژبې ځکه ژبه سیده چې کله یوه ژبه پرمختګ وکړي هغه صرف ژبې پورې نه محدود کېږي، بلکې هغه د هغه ټولنیز پرمختګ هم ټولنیز پرمختګ ته سیده هم وده ورکوي، د هغوی کلتور ته، د هغوی علم او فلم ته سیده هم هغوی پرمختګ ورکوي. نو ژبه سیده څنګه چې ما مخکې ویله د یو ټولنیز ټولنې سیده د ټولنیز پرمختګ هغه یوه هنداره وي. له زرګونو کالونو راهیسې سیده ژبه سیده انسانان چې کله اولنۍ ژبه کله انسانانو کاروله نو صرف د اړتیا په بنسټ به ولاړ وه، ما ته د اوبه راکړه، ما ته د غوښه راکړه، نن زه خوراک خورم، یو بل سره به صرف دغه تر دې اړتیا پورې محدوده وه، نور څه هغه نو شعر و شاعري پکې نه وه. استا کله د ژبې سره پرمختګ کوه، د نور نوي نوي ټکي پکې سیده ایجادېدل، نوي نوي توري سیده ایجادېدل، نو د هغه ژبې چې کومې هغه تکمیلې سوې د تورو د الفاظو له لحاظه، هغوی به بیا په دې نورو ژبو باندې او په نورو قومونو باندې پرمختګ کوو، افتخار او د ویاړ وسیله ورته وګرځي چې زموږ ژبه سیده دا له تاسو نه سیده پرمختللې ده. زموږ ژبه چې ستاسو له ژبې نه پرمختللې ده، زموږ هغه ټولنیز اقدار یا ویلو چې ورته کوم هغه روایت سیده هم له تاسو نه سیده پرمختللې دي. نو هغه ژبه چې کوم هغه ژبې چې کوم دغه ځانګړتیاوې چې کوم لکه هغه د کوم پرمختللې ژبه چې په دې کې چې د شعر و شاعري رامنځته سوه، خطاطي رامنځته سوه، داسې نقاشي ښایسته حروف لیکل، نو هغه ژبې چې کومې دغه ځانګړتیاوې په وخت سره خپلې نه کړې هغه چې د وروسته پاتې شوې، او چې کله دغه ژبې وروسته پاتې شوې هغه د دغې پرمختللو ژبو یوازې د ژبو تاثیر پرې رانغی، بلکې دغه پرمختللو ژبو قومونو د فرهنګ له تاثیر لاندې هم راغلل. نو بیا سیده د 10مې پیړۍ نه تر 14مې پیړۍ پورې په ژبو کې سیده کتابونه ولیکل شو، ډېرې غزلې، شاعري، افسانوي کتابونه ولیکل شول، داسې بنیادي علمي کتابونه هم پکې ولیکل شول، خو زیاتره بڼه سره دا د غزلو او د افسانوي قصو بڼې پورې سیده محدوده وه. نو دا سیده د 10مې نه تر 14مې صدۍ پورې دا د ژبو معیار سیده د پرمختګ معیار سیده بدل شو. مخکې د ژبو اولو وختونو کې صرف د ژبې معیار صرف دا اوس شعر و شاعري بس په کومه ژبه کې هغه ژبه پرمختللې حسابېده. 10مې نه تر 14مې پورې، د 14مې صدۍ پورې پیړۍ پورې هغه ژبه پرمختللې حسابېده. کومه ژبه به چې دی هغه کتابونه په لیکلي بڼه باندې کتابونه درلودل، یا به صرف په هغې کې افسانوي کتابونه به وو، قصې به وي، او یا به ستا بنیادي علمي کتابونه لکه د ریاضي یا سیده د ټولنیز کم نورې کم د په ټولنه کې کم زده کړې دي د هغې هغه بنیادي لیکنې به په هغې کې موجود وي، نو هغه ژبه به سیده پرمختللې حسابېده. بیا به په مکتوبي لحاظ کې سیده هغه ژبه چې کوم دغه کتابونه درلودل، کوم ډېر غزلې یا افسانوي یا شاعري درلودله، نو په هغه ژبو به کې سیده رسمي مکتوبونه دولتونو به سره یو بل سره مکتوبونه په هغه ژبه وکړل. دغه ژبه به نه د دې قوم نه به د هغه قوم وه، خو هغه ژبې به سره پرمختګ کړی، کتابونه به پکې ډېر لیکل سوي، غزلې، شعر، شاعري به سره ډېره درلوده، نو مکتوبونه به سیده هم په هغه ژبه کې لیکل کېده. بیا له 14مې نه تر 20مې پیړۍ پورې ژبې سیده پرمختللو ژبو معیار سیده بیا بدل سو، ځانګړتیاوې بدلې سوې. هغه 14مې نه تر 20مې صدۍ پورې انلایټمنټ یو دغه ورته وایي یا رینایسنس کوم دغه بیا په 14مې صدۍ کې راغلی وه. نو دا دورونه تیر شو، د علم سیده هغه ډېر زیات پرمختګ وکړو، د ریاضیاتو، د فلکیاتو، د ډاکټرۍ په لحاظ سره، د انجینرۍ په لحاظ سره ژبو سره ډېر زیات پرمختګ وکړو. نو هغه ژبه پرمختللې حسابېده چې کومه ژبه به چې ده د علم له لحاظه د مټیریل چې کوم ورته اوس ما په پښتو کې مو ځکه زه د پښتو هغه نه یم، نو معدني چې کوم دغسې ورته وایي علوم چې کوم اوس هغه علوم درلودل، هغه ژبه به صرف پرمختللې حسابېده. اوس د نننۍ چې کوم دور ده د کوم 20مې پیړۍ پورې دې کې سیده بیا سیده د ژبو د پرمختګ معیار سیده بیا تغیر کړی ده. هغه له دې وجې نه چې دلته اوس په 20مې صدۍ کې سیده AI راغلی ده، هغه ژبې چې او آنلاین ډیجیټل انټرنیټ راغلی ده، هغه ژبې چې کوم په آنلاین بڼه باندې موجودې نه وي، هغه ژبې چې دا په خطر کې دي، هغه ورکېږي. یو ښه مثال یې د آیسلینډ هېواد ده، د هغوی ژبه سیده بلکل په ورکېدو باندې ده.
نو هغوی سره اوس ورته یو نوې کمیټه جوړه کړې ده چې دا ژبه سره موږ ډېر کتابونه لرو، ډېره غزل لرو، کتابخانې را سره ډکې دي، او په آنلاین بڼه باندې سیده موږ په ویکیپیډیا کې یا په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې یا په واتساپ کې موږ سیده دغه خپلې ژبې سیده هیڅ شی نه لرو. نو هغوی اوس لګیا دي نوي نوي ټکي اختراع کوي، نوي نوي تورې سیده جوړوي یا خپل جملو ته سیده ساخ ورکوي، په دې خاطر چې هغه ژبه چې د نوښت وکړي، هغه زړه ژبه چې کوم پاتې شوې ده هغه په دې دور کې سیده هغه نشي پاتې کېدی. ما سیده یو شپږ میاشتې مخکې سیده د انګلیش چې کوم دا د یو ویب سایټ د انګلیش د ژبې د برطانیا د هغوی دولتي خوا نه راته ښکاري چې دغه کېږي، هغوی کې سیده یو قصه لیکلې ده، هغه قصه سیده بیخي بل خیل انګلیس ده، بیخي نوی انګلیس ده، ماډرن انګلیسي ژبه ده. دا کوم شپاړسمې نه تر شلمې صدۍ پورې چې کوم انګلیسي وه هغه بیخي دا اوسني انګلیسي د انګلیس کوم استادان چې هغه په هغې باندې هېڅ نه پوهېږي، ځکه هغه بیخي بدل انګلیسي. ما پاکستان کې یو ملګری موږ سره په لټریچر په یونیورسټۍ کې پوهنتون کې نو هغه ته مې ولېږل، اول زه دا خو غلطه ده، مالې غلطه نه ده، ته د ویب سایټ ته لاړ شه، دلته انګلیسي سیده دوی نوې ژبې سره بیخي تغییر کړی ده. نو د مونږ پښتو ژبه کوم دا کوم خبره ما په دونه خبره وکړه، صرف مې دغه دا چې زموږ پښتو ژبه متاسفانه تر 15,000 کلن مخکې چې کومه پښتو هغه تر اوسه پورې په عمق عین شکل باندې را روانه ده، او که په دې 21مه صدۍ کې د AI په دور کې د انټرنیټ په دور کې پښتو ژبې که نوښت ونه کړ، د پښتو ساخت که بدل نه سو، نوي توري پکې په جوړ نه سو، او یا نور توري ټکي له نورو ژبو نه سیده راغلا نه شو یا پټ نه شو یا قرض نه شو، په داسې توګه چې لکه یوې ژبې یو ټکی سیده هغه پښتو کې مونږ کارو، باید هغه ټکی سیده یا معنا بدل کړي یا لیکنه بڼه باندې سره بدله شي، داسې معلوم شي چې دا ټکی سیده د هغې ژبې نه ده بلکې د پښتو ټکی د پښتو ژبې چې ده ټکی ده. مونږ سیده بعض وخت دا نریشن وایو په AI باندې، مونږ سیده هرې ژبې نریشن AI ته ورکو هغه یې وایي، متاسفانه مونږ چې پښتو ژبه ورکو هغه یې نسي ویلی. کله مونږ نریشن پښتو ژبې پرس که نریشن چې AI ته ورکو نو یو ښځې په غږ باندې د شبانې په نوم باندې یوه ښځه، نو هغه داسې یو پښتو وایي کې ښه پرمختګونه کې لکه دا څه وجه ده، مونږ سیده پښتو ژبه سیده په کتابونو او په غزلو او په شعرونو او په افسانوي او په ناولو هغه کې ښه ډېره لرو، خو مونږ سیده آنلاین په بڼه باندې په ډیجیټل بڼه باندې سیده مونږ بیخي شاته پاتې سوي یو. په انټرنیټ کې زمونږ ژبه سیده ډېره زیاته کمه ده، په ویکیپیډیا کې سیده مونږ ډېر زیات کم مضمونونه په پښتو ژبه کې لرو. نو د دې لپاره چې دا زمونږ ژبه سیده ورکه نشي، او د دې لپاره د تعصب لپاره نه چې موږ د بلې ژبې سره تعصب وکړو، بلکې د دې لپاره چې زموږ ژبه پرمختګ وکړي او د هغې ژبې پرمختګ له وجې زموږ ټولنیز ژوند هم پرمختګ وکړي، باید دې ته سیده ټول موږ سیده یو کار وکړو په داسې طریقې سره چې پښتو ته نوښت ورکړو، پښتو ته نور سیده هغه په زړه شکل کې یا کلاسیک شکل کې سیده له هغې شکل نه راوباسو، له دې جدید دور له تقاضو سره یې سمه کړو. نو یو ځل بیا سې له ټولو اورېدونکو نو ملګرو نه سیده بخښنه غواړم که ما کومه خبره غلطه کړې، ځکه زه سیده ادب محصل نه یم، ما تاسو ته وویل نو دغه د تاریخ په شکل کې سیده ما دا خپله خبره وکړه، نو که چا زړه مې بېزار کړی د هغې نو صرف بیا وارې بخښنه غواړم. ډېره مننه. اللهم